أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. آمين. الله سبحانه وتعالى دغه ذکر د قرآن کریم اسانک زما شي سوخند ان شاء الله تعالی مشتاسي دو مخه په بل ویډیو کې ولې و په دې ویډیو کې مشتاسي دغه سبق ختمو په دې کې هم اخفاء ده او هم همس دي او هم الجهر دي په هغه ویډیو کې ما مکمل درته تشریح کړی دي کچېرې تاسو هغه دغه د دې ویډیو در مخه د همس ویډیو نوې کتلې د قلقلې ویډیو مو نوې کتلې او د جهر ویډیو مو نوې کتلې تاسو ور هغه وګورئ ان شاء الله تعالی بیا ورسته دغه ویډیو ته راسي نو بیا تاسو په پوهیږئ چې څه شي درته وایم ان شاء الله تعالی دلته داسې ينقلب دلته مو نون اخفاء کوي ينقلب يوسوس سين باندې مو همس وکړي ثقلت دلته همس دی تا دغه صفت دی چې ورغندې پر راسي همس پرکې یعنی هوا د خولې څخه جاري وي حشرت دغه پر تا چې زه همس کوم الله سبحانه وتعالی دوی کې چې تاسو دغه د تا د همس आवाज اوري حشرت سطحت طا درنوایو د درنو تور څخه ده او حاجم د تاسر وجنګل پر تا باندې همس دي هوا ته تاسو غوښونی سي تاسو هم د رقم وایس زبې بیا درته حت تا د همس توري دي کو شي طت تا باندې اول خل راټول کی درنوایس پر تا باندې بیرته پس پکې وایس د جبه پر سر باندې کو شي طت پر تا باندې همس وکي نو شي رت را درنوایو د تا باندې همس تو نو صبت دغه د تا همس ډیر مهم دی په قران کې به خې ډیر غلي دي تاسو کوشش وکړئ چې هوا مو د خولې څخه جاري وي همس وپیژنئ بیا تاسو څنګه نه غلطیږي نه را باندې جهر دی هوا د خولې څخه بنده ده اواز په زور د خولې څخه راوځي نه پر تا باندې قلقله ده دا صفت دی که هر وخت پر تا باندې قلقله رااله قلقله د تا دا صفت لري چې قلقله پر کېږي بیرته به د تا اواز جوړیږي د تی په اواز بیا نه وایست داسې بیا نه وایست وسط نه که وسط نه تاسو وایست دا معنا لري چې تاسو په تی وایي همس پر وکړي یا په تی نه وایي په تا یې وایي وسط نه فرغنا را درنوایو زوار دی باندې غین د درنو تور څخه دی او دلته د جهر تور دی هوا د خولې څخه نه راوځي فرغنا وبخښ نه دی تدي وبخښي فرغت نه پر همزه مجټکا وکړه تو تا باندې پیش دی واو ساکن دی مد اصلي د واو مجوکي نون په یو حرکت وای تو نه يسقون سين باندې همس وکي سين ورغندې لري د هم صفت په کې دي یس هوا مدخلت څخه جاری ده او باندې زوار دي واو ساکن دي دلته مدلین جوړیږي او نه په نرمي سره مدلین معنا دا ده چې په نرمي سره وایست یس او نه په ستوني کې وایو يفعلون فابندي همس کو يفعلون نه وای په پی نه وای يف هوا مو د چې مشتاس خپل څلور غاښه راکښته کوم په لاندې شونډه کې کښېږدو د هوا په سره پرې و د هوا مو د غاښو د چاکو څخه راوځي دلته همس اواز جوړیږي يفعلون يعملون عين د جهر د تور څخه دی
هوا په خوله کې بندیږي یا سا بندیږي. او دلته مد اصلي دی لام باندې پیش دی واو ساکن دی دوه حرکت یې راکشو نو ټول یو حرکت یا م یو حرکت لو دوه حرکت نه يعملون يعلمون دلته پر میم باندې پیش دی واو ساکن دی دوه حرکت راکشو نو ټول یو حرکت پر عین د جهر د تور څخه دی هوا په خوله کې بندیږي هوا او اواز دواړه په خوله کې پاتېږي يعلمون يضحكون دغه د اوږدو ترینو ویلو تور څخه دی غدات د ژبې په ځامه کې شروع کېږي د ژبې پر سر باندې د غدات اواز ختمیږي. موږ تاسې څنګه وایو يضحكون کاف راکشو دوه حرکته و د مد اصلي د واو دی نون په یو حرکت وای يضحكون یک کاف باندې همس دی يكسبون بارکشو دوه حرکته بو نه مد اصلي د واو دی پر بابا دی پیش دی واو ساکن دی يكسبون دلته د کاف صفت موږ وایو چې همس دی باندې يكسبون يدخلون دال باندې مقلقله وکړه په دال کې دوه صفات دي یو صفت قلقلیه دی او بل صفت د جهر دی یعنی اواز په خوله کې پاتېږي سا بندیږي او بل د قلقلیه صفت دی چې د ازانګې اواز کوي يدخلون لام راکشو دوه حرکت لون ينظرون دلته نون اخفاء ينظرون ذا مو په ډکه خوله ویله پر ذا باندې پیش دی او دلته مو را باندې پیش دی واو ساکن دی دلته مد اصلي د واو جوړیږي دوه حرکت یې راکشو نون په یو حرکت وایي ينظرون تعبدون عین ما تاسو ول چې د حمزه په اواز به نه وایسته نو بیا جټکا پکې ته یا جټکا نه ورکو عین جټکا نه لري عین په نرمي سره وایسته خپل د ژبې اخره نرم تالو سره ټینګ ومشلو خلاص سره راټول کی تعبدون با مو په یو حرکت ول دال باندې پیش دی واو ساکن دی دلته مد اصلي د واو جوړ کی نون په یو حرکت وایي تعبدون انعمت د متستول چې د اکثر توري ډیر مهم دي چې مستاسي اروازه وایي نون مو دلته اظهار کی اظهار خو ساس په یاد دي که همزه ها عین ها غین خا د نون ساکن ورسته راسي نون اظهار کو انعمت میمو اظهار کی په دغه ځای کې میمو مکمل و میم د جهر د توري څخه دي انعمت انذرنا نون مو اخفاء کی ولی مو اخفاء کی ذال دی اخفاء د تور څخه دی دغه ورسته ورته راغلی دی انذرنا را درنه وایو پر را باندې ورغندې دی ورسته زور چې ورسره جنگ وو را درنه وایو انذرنا دغه توري ډیر نه کشي نه دغه ډیر نه کشي او نه په نه باندې وایو لږ کشو نه نون الف زور نه په دغه اندازه وایي انذرنا انزلنا دلته نون بیا د اخفاء توري دي ژبه د تالو سره مو مشکلوي زلنا زلنا دلته لام د جهر صفات پکې کې دي سا بندیږي اواز په زور د خولې څخه راوځي زلنا دغه نه او دغه نه دواړه یو شی دي دلته لام سره مشدد دلته جلا راغلي دي خلقنا
پر قاف باندې مو قلقله وکړه. دوه صفات پکې کې دي، یو خو هوا په خوله کې بندیږي د جهر صفات، او بل ازانګه کوي، دا د قاف اواز خپل ازانګه کوي چې موږ تاسې په ستوني کې وایو چې پر قاف باندې ورغندی وي. قلقله صفات پکې کې دي. خلقنا، رفعنا، رفعنا، عین باندې د جهر توري دي، سا په خوله کې بندیږي، یعنی اواز او سا ټول په خوله کې پاتېږي. رفعنا، وضعنا، دا هم عین دلته د جهر توري دي. نطفة، نطق دلته موږ تاسې خوله سره راټولو، طا درنه وایي چې قلقله وکړي، که موږ تاسې خوله په راټوله نه کړو درنه ونه وایو، د تا هم ځینې جوړېږي. نطفة، نطفة، عبرة، عبرة، با د قلقلې توري دي. بیخي ډېر ما الحمدلله درته وایي چې په با کې موږ تاسې دلته دوه صفات دي، یو د قلقلې صفات او بل د جهر دی، هوا د خولې څخه راوځي. عبرة، عبرة، زجرة، زجرة، زامو د جیم سره یو ځای کړه یا مو وجنګوله، جیم قلقله کوي، په قلقلې صفات پکې کې دي او د جهر صفات پکې کې دي. زجرة، تذکرة، تذکرة، ذال، ذال سر مو د ژبې پر سر باندې وایي. تذکرة، مسفرة، سین باندې خمس دی. مسفرة، مؤصدة، مؤصدة، صاد په ډکه خوله باندې وایي. مؤص د سین پر داسې نه وایي چې مؤصدة، که څه وایو دا د سین اواز دی، خوله سره راټوله کوي. مؤص، مؤص پر همزه جټکه وکړي. مؤ دلته واو د همزه چوکۍ ده. مؤصدة، مؤصدة، او که دلته ودرېږو داسې وایي. مؤصدة، مؤصدة، دا تا په ها باندې اوري چې موږ تاسې پر درېږو. مسغبة، سین د هم ستوري دي. مسغبة، غین د درنو تورو څخه دي، په ډکه خوله وایي. مسغبة، نون مکمل وایي د تا. مقربة، مقربة، قاف باندې مقلقله وکړله. مقربة، مت پر تا مو همس وکړي. ربة، دلته چې دا نون موږ تاسې وایي اظهار کوو، نون مکمل وایي. مت ربة، تغلیل، تغلیل، او دات باندې د جهر توري دي، هوا د خولې نه راوځي، په زور ادا کېږي، او دلته لام باندې زیر دی یا ساکنه ده، دلته مد اصلي د یا جوړ کړي. تغلیل، تقویمن، پر قاف مقلقله وکړه، پر واو باندې زیر دی یا ساکنه ده، مد اصلي د یا جوړ دی. تقویمن، من ژبه د تالو سره ومښلوئ، مخرج ټینګ کړي د نون ساکن یا د تنوین د نون. تقویمن، تکذیبن، تکذیبن، کاف باندې همس وکړئ، دلته پر ذال باندې زیر دی یا ساکنه ده، او د نون مکمل وایست. تکذیبن، تکذیبن، دغه بین چې موږ تاسو وایي داسې نه کوو. تکذیبن غنه نه جوړوو، مګر داسې هم نه وایي چې موږ تاسې ژبه د تالو سره ونه مښلي، مخرج یې ټینګ نه کوو. تکذیبن، تسنیمن، سین د همس د تورو څخه دی، نون باندې زیر دی یا ساکنه ده، دلته مد اصلي د یا جوړ کړي. تسنیمن، مسکینن، مسکینن، سین مو همس وکړئ،
کاف باندې زیر دی یا ساکنه ده دلته مو مد اصلي د یا جوړ کړئ نون مو مکمل ووایه مسکینن ممنونن ممنونن میم د میم سره یو ځای کې دلته د میم کې د جهر صفت دی هوا د خولې څخه نه راوځي نون باندې پیش دی واو ساکن دی او دا بل نون مو په د تنوین باندې وایو ممنونن ممنونن محفوظن محفوظن ح باندې همس وکړي محفو فا رکش کې دوه حرکته مد اصلي د واو دی فا باندې پیش دی واو ساکن دی فوظن محفوظن مختو من خ باندې همس وکړي مختو تا باندې پیش دی واو ساکن دی مد اصلي د واو دی مختو دوه حرکت رکش کې تا مختو من مسرورن مسرورن پر سیم باندې همس وکړي را باندې پیش دی واو ساکن دی دلته مد اصلي د واو دی مسرورن موږ تاسې پر دا طا باندې ودرېږو بیا یې داسې وایي مسرورا را بیا را په یوه زور یو الف ویل کېږي همیشه چې تاسو په قرآن کې درېږي دا په یوه زور او په یوه الف باندې وایاست چې درېږي او که نه درېږي په خپلو دواړو زورو باندې وایاست که ودرېږو داسې وایو مسرورا دغه ته مدعي وخت وایي چې موږ تاسې دلته درېږو مدعي وخت جوړوو او که موږ تاسې نه درېږو که نه درېږو بیا یې په دوه زورو وایي مسرورن الحمدلله دا نور پاتې سبق زه په بله ویډیو کې درته وایم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین آمین